السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما ډیرو محترم ورونو د نکاح د پاره ډیره اسانه فرموله چې څنګه ښځه باید تم نکاح باندې وکړي او د خپل ژوند شریکه او حیات یې جوړه کړي. د ویډیو ډیره زیاته مهمه ده د هغو ملګرو لپاره چې تر اوسه پورې نکاحونه نه دي کړي او د ښځې په لټه کې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربع. د یو زنانه سره چې واده کیږي هغه د څلورو وجو نه کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په یوه وجه باندې ډېر زیات زور ورکړی دی چې دا وجه تاسو اختیار کوئ او د اخره کې زه د هغې یو فارموله هم تاسو ته ویمه. نو امید ده چې دا ویډیو راسره اخره پورې وګورئ تر څو دغه فارموله باندې تاسو پوه شئ. د الله نبي فرمایي تنکح المرأة لأربع. د یو زنانه سره چې واده کیږي او نکاح کیږي دا د څلورو وجو نه. لمالها د مال د وجې نه چې هغه مالداره ده، کورنۍ مالداره ده. نن سبا دغه وجه هم ډېر خلک په رشته کې ګوري چې کله رشته کوي. دویم ولحسبها او د هغې د حسب د وجې نه چې هغه یو ښه کورنۍ ده او ښه نسب لري او یو ښه نوم لري نو دې وجې نه چې خلک ودونه کوي. دریم وجمالها او د ښایست د وجې نه چې دا وجه ډېره زیاته عامه ده او هر سړی په دې لټه او کوشش کې دی چې هغه د ژوند ملګري هغه کې ښایست پوره وي چې د ښایست نه کمه نه وي. او اخرنۍ وجه چې ده ولدینها او د دین د وجې نه چې دی هم ځینې خلک چې دی رشته لیږي او د خپل ژوند حیات چې دی هغې کې دا صفت ګوري چې دین پکې شته دی که نشته دی. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخر کې فرمایي فاظفر بذات الدین. د دین والا اختیار کا کومه ښځه کې چې دین وو، کومه کورنۍ کې چې دین وو، اخلاق وو، نو هغه کورنۍ کې رشته وکړو. راځو وګورو چې فارموله چې تاسو ته ما ویلې وه هغه اپلای کوو دې باندې. نو راځو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي د دین د وجې نه تاسو په یو کورنۍ کې رشته وکړئ. که کومه کورنۍ کې دین وو، اخلاق وبکړي نو هغه کورنۍ کې رشته وکړئ او د هغه زنانه سره چې دی تاسو نکاح وکړئ. وجمالها که چېرته جمال پکې و نو دا خو ډېره ښه ده. نو دا داسې ده لکه چې یو ښځه برابرېږي د لسو ښځو په شان دي. او که چېرته دریم صفت هم پکې و ولحسبها او کورنۍ مخه او جمال هم پکې او دیني مخه نو دا یوه ښځه برابرېږي داسې لکه د سلو ښځو په شان دي. او که چېرته څلورم صفت هغه هم پکې و مال نو دا برابرېږي دا زنانه د زرو ښځو په شان دي. خو که چېرته موږ د دینه دا یو صفت لرې کړو دا ترې ماینس کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې ډېر زور ورکړی دی چې تاسو دغه صفت پکې وګورئ. نو ګورو چې د دې څه شی پاتې کېږي. که چېرته موږ د دینه دین ختم کړو او نو موږ سره چې دی صرف صفرونه پاتې شو. دا نور چې دی هیڅ قیمت لري چې کله یو زنانه کې دین نه وي، اخلاق پکې نه وي نو ستا په ژوند کې سکون او آرام نشي راتلی. کوم چې د شریک ژوند فایده او حکمت دی نو هغه بیا نه اخیستلی کېږي کله چې پکې دین نه وي. نو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات زور ورکړی دی چې تاسو پکې دین وګورئ. که دا نور صفات پکې بیا خو ډېره ښه ده خو اولنی صفت چې تاسو ګورئ نو هغه دین اختیار کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.